نو ملم جبې ټاپ نه واپس شو او تاسو ته مونه هوټل ته زموږ نور مرګریم راغلی ملم جبې ته اوس را ټلیفون کو ارشد خان ټیک ټاک والا کلونجه والا غم راغلی دي او اوس کالو کو او ای دي بس داغي سره میلاو شو څنګه دی خی السلام علیکم بخیر څنګه خی فاله مې دا ټول چې دي نه ټول ټیک ټاکر سي دي ټول اوس ولال دي ټول ټیک ټاک ویډیوز کوي ملم جبا کې چې کوم موسم دی کنه تاسو ته مو دومره زیات ساړه میږي زوم چې ځان سره مې کمبل لاوړې ځان مې کمبل تا وکړې وې ولکه بونیر نه رالو نو هلته دومره زیاته ګرمي او دلته دومره زیات یخ موسم سمره پیګم رمیز ساړه دیږي نه او رمیز وې زماره سره ساړه نه کیږي دا ولي ګرمي ده ستا ګرمي کیږي نه نم ډېر ګرمي ده بونیر نه ګرمي نه دلته دې دروغ وای دومره زیات ساړه دي کنه موسم تاسو چې کیدا وې نه دا ټول اکټران لګیاري څوک ټیک ټاک کوي څوک یوټیوب ویډیو کوي څوک سکه څوک سکه دا سه موسم دی کنه تارا چې سړی پکې دا اړنه تخنیږي او په دې یخ موسم کې چې بیا چای راشي نو بس چای راغلی دا تخکاری ابلوز ارشد بھائی زموږ ځای ته راغلی دومره تازه وکنه نن چې څنګه ولیدو نو پته نه لګی څه چل شو یار به مړاوي زه خو لکه تاسو ته دا یو خبره کوم ملګرو چې چرته هوټل ته ځئ کنه نو پاغي کې تاسو دا ګورئ چې خوراک څنګه دی خوراک چې وکړو په داسې هوټل کې او د څه د تادی د وجې د شپې نه چې دی کنه خو حمام دی او ګورئ دا حمام په دې روم کې هم خی کنه چې زه به چرته تلم نو د ساره پورې راته درې پوله ګول وس لګ لا خی ما تا که څه لیدلې ما منځم نه کړی نو مین خبره ده چې خوراک ګورئ لګ خپل صحیح کوئ صحیح ده دې ټول ورځ په ټیک ټاک کې لګیږي کنه کلونجي او میتی دانا خو دا ټول دا فارمولي خې ټول ورځو نو بخپل باندې ځان باندې اپلای کړی نه مونږ ته لګیاره زه خو اپلای کوم خو کلونجي میتی دانه ماته دا وی خیال کوا دا خو مال سوچ پکار دی کنه چې دا زه صحیح دی کړو دی بالکل واقعي خبره ده ما ته خو لکه دا وکنه چې بروز راته میتی دانا کلونجي وی چې دا راواله پرون می بلاک کې مویلو نو مو سره راغست دي نو لکه سار معلومات او بس کړي نن زړه ډیر زیات برابرې ما ته ډیر زیات شکریا ولې چې لکه ته ما ته فارموله خو ما ته معلومه و لکه دا و چې پرون راته خپل خلوي موبایل کې اوسه پور لیدلو کنه چې انسانيت ته چې موږ څه فائدہ ورسو بالکل صحیح خبره ده خامخا کېږي ها ان شاء الله وای نره باران راکی شو او اوسه پورې لړاوه نره پښه مورېدو اوس باران راکی شو کنه اوس دلته ټول راټول شي چترای دی اوسه پورې ټول بار ګرځیدو چا ټیک ټاک ویډیو کولا چا یوټیوب ویډیو کولا چا ولاګ ویډیو کولا اوس ټول راټول شو دی زتا نو بس اوس ما خام دی مونږ بر دې نه واپس کو او یا بوس واپس کو یا بلګي ساری ګدي مرګور نه تاسو کو دې سکی کنه نو تاسو ته بخایو چرته ځایما موږ سره او دا موسم نه دا وینه وخت چې موږ په کوم هوټل کې روټه وخوړه کنه نو هغه هوټل ته واپس را رسیدو ملم جبې نه راکوس شو دې ځت سړی راشي لکه دا د لارې په مینس کې دی او چې دې ځت سړی راشي بیا هغه موسم شروع شي هغه ګرمي شروع شي هلته موسم ډېر زیات یخ او باران هم شو موسم نور یخ دلته بیا ورو ګرمي شروع شوه بس اوس واپس روان یو دې هوټل کې لږ ایساریږو او زو واپس کور ته نو په لاره به خبرې اترې کوو چېرته ځای ما واپس بریکوټ ته ورسېدو او زیشان وی چې بریکوټ ته خامخا سکریم خامخا خورم زیشانه اړه برابر دی اوسو ها
یو دله پسې بل نور دله پسې ووایو صحیح ده بس فریدکوټ ته راورسېدو او روان یو کور ته نو تقریبا 1 غنټه لار پاتې ده سټوډیو ته راورسېدو تقریبا 12 بجې او هلکه سفر څنګه و زبردست شکر ژانا ملم جبر خوښه شوه ډېر زیات رضایت خو ستا خوښه شوه ملګري او دا ملګری چې لږ ته په لاره باندې ډېر زیاتې الټۍ وکړې ټول ورځ په صندروق کې ولاړو نو اوس راغی اوس یې طبیعت لږ ښه شو الله دې خیر وکړي چې سهار له طبیعت نور هم ښه شوی وي نو زمونږ نننی ولاګ چې وکړه نو هغه دومره و امید دی دا ولاګ بس تاسو خوښ شوی که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب وغیره هر څه چېږي نه ټول ضرور وکړئ او مال راکړئ اجازت د را روان ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان